جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده تعالى وأصلي على رسوله الكريم. أما بعد، زما درنو او قدرمنو مسلمانو ورونو، کله چې د روزې مبارکه میاشت پای ته ورسیږي او یو مسلمان د هغې میاشتې روزې او تراویح کړې وي، بیا ورته مستحب او ښه کار دا ده چې د شوال په میاشت کې یا د کوچني اختر په میاشت کې شپږ نورې روزې ونیسي، تر څو پورې د مسلمان د عبادت او د الله تعالی د بندګۍ سلسله همداسې جاري وساتي. او د شوال د میاشتې شپږ روزې هغه سنت دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله هم نیولي دي او موږ تاسو ته هم زیات ټینګار کړی دی. ډېر حدیثونه، آثار او روایات په دې مورد کې رانقل شوي دي چې د دغو شپږو ورځو ډېر زیات اجر د روزو یې او د الله تعالی په نزد باندې ډېر وزن لري او همداراز د مسلمان لپاره ډېره ګټه لري. علما وایي چې کومې ټاکلې ورځې په دې میاشت کې معلومې نه دي چې په هغې کې به یو مسلمان روزې نیسي. هر مسلمان کولی شي د میاشتې له اول نیول یې بیا د میاشتې تر اخره پورې پرله پسې او یا په متفرق شکل باندې روزې ونیسي. غوره کار دا ده چې د شوال د میاشتې کله د اختر ورځ تېره شي او شپږ روزې پیل کړي. غوره دا ده چې په سر کې ونیسي، ځکه چې د خیر کارونو ته ګړندیتوب او تلواره پکار ده. همداراز یو مسلمان کولی شي چې دغه شپږ روزې د شوال په میاشت کې وویشي، دوی په سر کې ونیسي په اوله لسیزه کې، او دوه روزې په دومه لسیزه کې ونیسي، او دوه روزې په وروستۍ لسیزه کې ونیسي. کوچني اختر په لومړۍ ورځ باندې د روزې نیول نه ده روا، ځکه چې دا د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ده چې په دې ورځ باندې به روزه نه نیسي، روزه به ماتوي، ځکه چې ټوله میاشت روزې نیولې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه الإمام مسلم. چا چې د رمضان د مبارک میاشت روزې ونیولې او بیا یې ورپسې شپږ روزې په شوال کې ونیولې، دومره اجر یې ده لکه ټول وخت یې روزې نیولې وي. د دې حدیث روایت امام مسلم کړی دی. کله یو مسلمان چې د روزې په مبارکه میاشت کې په روزو کې څه تقصیر راغلی وي یا کراهیت راغلی وي او یا کومه ګناه ځینې سوې وي چې د نه وي ورته پام، د شوال د میاشتې شپږ روزې هغه ګناه او هغه نقص جبیره کوي. د شوال د میاشتې شپږ روزې داسې مثال لري لکه موږ او تاسې چې په 5 وخت لمونځونو کې سنتونه کوو، تر لمانځه مخکې او یا وروسته، ځکه چې هغه سنت د هغه نقصان جبیره کوي کوم چې په فرایضو کې د یو مسلمان ویسي. همداراز د شوال د میاشتې شپږ روزې زموږ او ستاسې د رمضان د فرضي روزو نقصان جبیره کوي. د شوال د میاشتې شپږ روزې د الله تعالی د دې نعمت شکرانه ده چې هغه موږ ته د رمضان په مبارکه میاشت کې د روزو نیولو، د تراویح کولو، د عبادتونو، تلاوتونو، دعاګانو، صدقاتو او خیراتونو د سرته رسولو توفیق راکړه. همداراز زموږ او ستاسې د دې مینې د څرګندولو یوه ذریعه ده چې موږ غواړو په خپل پاتې ژوند کې او یا د کال په نورو ورځو او د کال په اوږدو کې نور عبادتونه هم په مینه او محبت سرته ورسوو.
ترڅو پورې د خپل پروردګار جل جلاله خوشحالي او د هغه اجرونه او ثوابونه ترلاسه کړو. او د عبادتونو لپاره کوم داسې ټاکلی موسم نشته چې کله هغه ختم سي مسلمان به بیرته ګناهونو او نافرمانیو ته ګرځي. چا چې د شوال شپږ ورځې ونیولې دا د دې نښه ده چې الله تعالی د رمضان د میاشتې روزې قبول کړي دي. ځکه الله تعالی سي کله یو مسلمان یو نیک عمل قبول کی او یا یو عبادت ځنې قبول کی الله تعالی د بل نیک عمل توفیق ورته ورکوي. نو کومه او تاسو دا روزي ونیسو نو په دې باندې باید یقین وساتو چې الله تعالی د دې شپږ ورځو د نیولو توفیق ذکر راکړ چې زموږ مخکنی عبادت یا د رمضان د میاشتې روزي قبول شوي دي الله تعالی په دربار کې. الله تعالی مدن او دنیا خاسته کړه. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د هغه څه توفیق راکړي چې الله تعالی په خوشاله کیږي او زموږ او تاسو لپاره د جنت دخول سبب ګرځي. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ ورور قدوسي لمتحدة عرب إمارات